پاکستانی ټیک ټاکر وایي د 5 کسانو سره مې کوروالی وکړ خو خلاص نه شوم. تازه یې دغه لیک ویډیو بازار ته راغلی. ویډیو در سره حتما شیر کوم. ویډیو تر پای پورې وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. دغه پاکستانی ټیک ټاکره چې تاسو ټول به یې پیژنئ د عیسویت دین یې خپل کړی او د اسلام د دایرې څخه وتلې ده. دغه پاکستانی ټیک ټاکر یې په خپله اعتراف کړی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل جنجالي ګډ ژوند کیسه کوي. دا وایي چې د انزال کېدو له ستونزې سره مخ ده. وایي په لومړیو د یو کس سره ملګرې وه او د بار بار جنسي اړیکو وروسته هم نه انزال کېده. دا وړاندې زیاتوي چې ډېر کله به کوروالی تر 1 ساعت پورې اوږد شو خو بیا به هم انزال نه شوه. وایي وروسته یې فکر وکړ چې کیدای شي د دې ملګري د دې سره مینه نه لري او د دوی کوروالی به بې مینې وي. له همدې کبله د خپل ملګري څخه جدا شوه. څه موده وروسته یې د یو بل هلک سره ملګرتیا پیل کړه. وایي د سره تر کوروالی وروسته بیا هم انزال نه شوه. دا زیاتوي چې وروسته به چې کله ډانس کلب ته ولاړه نو د نویو هلکانو سره به یې کوروالی کوه. خو په پایله کې خبره دې ته ورسېده چې تر 50 کسانو سره یې کوروالی وکړ خو بیا هم انزال نه شوه. وایي اوس پلان لري چې د څو نارینه‌و سره یو ځای کوروالی وکړي تر څو په ساعتونو او پوره شپه ونیسي او انزال شي. په ټولنیزو رسنیو کې د هغې دې کیسې ته بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي دي. خلکو ورته ډاکټر ته د مراجعې ویلي دي.